الحمد لله ثم الحمد لله. ډیر د خوشی ځای دی چې هیواد مخبلواک او لسرتاسري امنیت څخه برخمن دی. د اشغال او فساد ټول ناخوالي او د واک جزیره لمنځه تللي. تعالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی للوري عمومي عفي د اخوت کمسار فضا رامنځته کړې ده. د ملي اقتصاد د ودی او زوریدلي اولس د شیرازي لپاره د ډاډمن امنیت له برکته ستري اقتصادي ملي پروژې پیل شوي او تر کار لاندې دي. قانون حاکم دی، شرعي عدالت تطبیق شوی او ټول د عدالت پر وړاندې یو برابر دي. د هیواد ټول وګړي له خپلو حقوقو برخمن دي. د جرایمو مخه نیول سوې، امنیتي او دفاعي ځواکونه مو اسلامي او ملي لوړ روحیه لري. سره له دې چې یاد حقایق د لمر په څیر روښانه دي او له هیچا څخه پټ نه دي، خو د لا زیات اطمینان لپاره غواړم د ملي امنیت د ساتنې په برخه کې د افغانستان د اسلامي امارت د سیاست او د افغانستان د رښتینې امنیتي وضعیت په اړه په دې حساسه زماني مقطع کې لنډ معلومات وړاندې کړم. په دوحه کې د اشغال د خاتمې په تړون کې چې کوم تعهد د افغانستان د اسلامي امارت له لوري د نورو په خلاف د افغانستان د خاورې د نه استعمال په اړه ترسره شوی، موږ په خپل تعهد ولاړ یو. کله به هم چاته اجازه ورنکړو چې افغانستان د نورو په خلاف وکاروي، او نه به چاته اجازه ورکړو چې د افغانانو له مجبوریتونو استفاده وکړي او افغان ځوانان د نورو په خلاف وکاروي. په دې اړه ټول لازم وقایوي تدابیر نیول شوي دي. موږ د هیچا په خلاف د تعدا اراده نه لرو او نه د چا تعدا منو. دلته غواړم یو څه ته اشاره وکړم، او هغه دا چې په سیمه کې له افغانستان څخه د تشویشونو ایجاد لپاره د ځینو مغرضو داخلي او خارجي کړیو له لوري هڅې روانې دي. غواړي د سیمې او نړۍ هیوادونو ته له افغانستان څخه تشویشونه ایجاد کړي. کاذبو اطلاعاتو تولید اوس د دې مغرضو کړیو یو کاروبار او تجارت ګرځېدلی دی. غواړي له دې لارې سیاسي او مادي امتیازات او خپل شوم اهداف لاسته راوړي. دا مغرضي کړۍ د کاذبو اطلاعاتو په تولید کې ډیر مهارت لري. موږ د کاذبو اطلاعاتو د تولید دا کړۍ ښې پیژنو. متاسفانه ملګري ملتونه او په خاصه توګه د امنیت شورا د دې کاذبو اطلاعاتو ښکار شوی. نو د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په داسې کاذبو راپورونو باور ونه کړي. زموږ د تفاهم لارې د هر چا پر مخ خلاصې دي. کولای شي د هر ډول تشویش په اړه ځانونه مطمئن کړي. لله الحمد، در افغانستان امنیت سرتاسری تامین است. واقعات حلقات شریر و فتنه‌گران در این 12 ماه در مقایسه با 12 ماه گذشته 90% کاهش یافته است. فتنه‌گران شریر که قبل از فتح و در وقت اشغال و فساد توسط مجاهدین در اطراف و اکناف بعضی از ولایت‌ها سرکوب شده و شکست خوردند، در شهرها جابجا شدند و شبکه‌ها و مراکز خویش را به شهرها انتقال دادند. در اینجا همچون مهمانان در جاهای مشخص اداره گذشته نگهداری می شدند. بعد از خط و پایان اشغال و فساد تقریبا همه سرکوب شدند. شبکه‌های عملیاتیشان از بین رفته، رهبران و طراحان حمله‌های خونین و مسئولین شبکه‌های تخریبی آنان
یا کشته شده و یا بازداشت شدهاند. په افغانستان کې د داعشانو د وجود او فعالیتونو په اړه چې کومې له مبالغې ډکې ارزیابۍ، احصایې او ارقام ورکول کیږي، دا ټول د هغو کاذبو اطلاعاتو په اساس دي چې ما مخکې ورته اشاره وکړه. اصلا دا پروژه په افغانستان کې هیڅ ریښه او نتیجه نه لري. د دې پروژې جوړونکي او تمویلونکي نور باید دا حقیقت درک کړي. واک ته د اسلامي امارت له رسېدو وروسته چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاو، دیني علماء کرامو او د ولسي وګړو په اجتماعاتو ترسره شوي، په هغو ټولو کې له بهرنیو اتباعو په ځانګړې توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی. لسګونه تاجکستاني اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوي او لسګونه نور یې ژوندي نیول شوي. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستاني اتباع ښکیل وو. موږ له هغو هیوادونو څخه چې بهرني شریر عناصر د دوی له لارې افغانستان ته راداخلیږي په کلکه غواړو چې خپل زمینی او هوایي سرحدات په جدي توګه کنټرول کړي او پرې نږدي چې افغانستان ته د دوی له لارې شریر عناصر راداخل شي. د شر او فساد په اړه باید دومره ووایم چې د هغوی حضور یوازې په مجازي نړۍ کې دی او په افغانستان کې هیڅ د پښې ایښودلو ځای نه لري. دوی نشي کولای چې افغانان یو ځل بیا تیر باسي. دوی باید د عمومي عفوې له ستر فرصت څخه استفاده وکړي او پرې نږدي چې نور هیوادونه د نیابتي او اجرو جنګیالیو په توګه وکاروي. په پورتنیو لاسته راوړنو سربېره د اسلامي امارت امنیتي ارګانونه په نورو برخو کې هم لاسته راوړنې لري چې غواړم په لنډه توګه یې معلومات وړاندې کړم. د اختطافچیانو یا سړي تښتوونکو هغه ټولې شبکې ماتې شوي چې د اشغال او فساد په دوره کې رامنځته شوي وې او زورواکانو د ملي سوداګرو او شتمنو افغانانو د لوټلو لپاره کارولې. واک ته د اسلامي امارت له رسېدو وروسته د هغې جدي مبارزې په پایله کې چې د اختطافګرو پر ضد ترسره شوې، سلګونه اختطافګر نیول شوي او وژل شوي دي. د دوی له ناولو منګولو له 200 څخه زیات افغانان ژغورل شوي دي. یوازې په تیرو 12 میاشتو کې سلګونه اختطافګر نیول شوي او تر 25 تنو پورې د امنیتي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوي دي او د دوی له منګولو څخه تر 50 پورې هیوادوال را آزاد شوي دي. اوس موږ په افغانستان کې د اختطاف کومې د پام وړ پیښې یا قضیې نه لرو او د اختطاف د جرم کچه تقریبا 0 ته راکښته شوې. ملي سوداګر او شتمن افغانان چې د اختطافګرو مهم اهداف وو باید ډاډه واوسیږي. بر علاوه اختطافگران باندهای اجرتی و دزدان مسلح که در دوران اشغال و فساد به میان آمده بودند از سوی زورمندان اداره قبلی بر ضد حریفانشان استفاده می شدند از بین رفتند. 12 ماه گذشته گراف سرقت‌های مسلحانه و غیر مسلحانه به گونه چشمگیری کاهش یافته است. د افغانستان په داخل او له افغانستان څخه بهر د وسلو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې اسلامي امارت ډیر کار کړی. په تیرو 2 کلونو کې ګڼ شمېر قاچاقبران نیول شوي او په زیات شمېر وسله له نامسؤلو کسانو څخه راټوله شوې ده. د دې ترڅنګ د وسلو د ګرځولو لپاره ځانګړي طرزالعملونه جوړ شوي دي. هیڅوک نشي کولای چې په غیر قانوني توګه وسله وګرځوي. په افغانستان کې د تیرې ادارې څخه د پاتې وسلو، مهماتو او پوځي وسایلو په اړه غواړم ووایم چې هغه ټول خوندي دي، په مسؤلو لاسونو کې دي او د خوندیتوب لپاره یې زیات اقدامات ترسره شوي دي او په خپلو ارګانونو کې ثبت شوي دي. اوس هم په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې د دې وسلو د تولید،
قاچاق او پلور ستر مرکزونه وجود لري. همدغه راز د قیمتي ډبرو، تاریخي اثارو، چارتراشو او خارجي اسعارو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې په تیرو 12 میاشتو کې امنیتي ځواکونه زیاتې لاسته راوړنې لري او د قاچاق مخه یې په سل کې 90% نیولې ده. مشروباتو د تولید 50 کارخانې، د نشهیي ټابلیټونو د تولید 22 کارخانې او 9,50,816 نشهیي ټابلیټونه د امنیتي ځواکونو له لوري له منځه وړل شوي دي. همدارنګه 14,904 هکټاره ځمکه چې کوکنار پرې کرل شوي وو له کوکنارو څخه پاکه شوې او کوکنار له منځه وړل شوي دي. د دې ترڅنګ له لارو او کوڅو څخه د مخدره موادو 95,205 معتادین راټول شوي او معالجه یې سرته رسېدلې او په راتلونکي کې پلان لرو چې د کوکنارو د قاچاق او کښت مخه په بشپړ توګه ونیسو. متاسفانه د نړۍ هیوادونه او سازمانونه چې د کوکنارو د کښت او قاچاق د مخنیوي لپاره پریمانه بودیجه په لاس کې لري، له افغانانو سره تر اوسه د بدیل معیشت په برخه کې هیڅ ډول د پام وړ مرسته نه ده کړې او په دې برخه کې له دوهګوني چلند څخه کار اخلي. افغانستان د 10 ولایتونو او 9 ولسوالیو له لارې د 10 هیوادونو سره سرحد او له فرضي کرښې سره سریښ دی. په 30 کمپونو کې شاوخوا 3 کنډکونه، 108 بیزونه او 600 پوستې له ټولو امکاناتو، وسایلو او تجهیزاتو سره د امنیتي ننګونو پر وړاندې د مبارزې لپاره په مناسبو او مورد نظر سیمو کې فعالي او جوړې شوي دي. د دې اقداماتو په برکت زموږ رسمي او غیر رسمي پولې تر ډیره بریده خوندي شوي دي. په افغانستان کې د افغانستان اسلامي امارت امنیتي او دفاعي ځواکونه د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی له لوري اعلان شوی عمومي عفو ته کلک متعهد دي. په تیرو 12 میاشتو کې موږ له عمومي عفو څخه د تخلف هیڅ مورد نه لرو. ځینې مغرضې کړۍ چې په دې اړه کوم موارد تبلیغوي دا هیڅ حقیقت نه لري. دا یوازې ټولنه کې د بې باورۍ د رامنځته کولو او د ځوانانو د تیرباسلو لپاره د افغانستان د ټولو وګړو ټول هغه حقوق چې اسلامي شریعت ورکړي خوندي دي او امنیت یې تامین دی. د لږکیو په حقوقو د تیري په اړه چې کوم تبلیغات کیږي دا هیڅ حقیقت نه لري. ځینې مغرضې کړۍ چې خپله د داسې تیریو سابقه لري دا تبلیغات یوازې د نورو په اشاره د خپلو شومو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره کوي. د امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه د پولیسو مسلکیتوب ته زیات پام شوی. د نظامی امنیتي مسلکي زده کړو ټول مراکز فعال دي. په نصاب کې د عصر د مقتضا مطابق ځینې تعدیلات راوستل شوي. تر ډیره حده اوس د امنیتي ځواکونو چلند مسلکي شوی. په دې برخه کې غواړم یو تشویش چې کله یې ځینې مغرض نړیوال سازمانونه په ځینو نړیوالو غونډو کې ایجادوي وضاحت ورکړم. هغه دا چې زموږ د امنیتي ځواکونو هغه اقدامات چې د جرائمو د مخنیوي په اړه یې پورته کوي، د جرائمو د مخنیوي په اړه چې کوم اقدامات ترسره کوي د اسلامي شریعت په اساس جوړ شوو قوانینو، فرمانونو او حکمونو له مخې ترسره کیږي. موږ هیڅ ډول غیر قانوني گرفتاری نه لرو او غیر قانوني زندانونه شتون نه لري. د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د ځانګړي فرمان له مخې د مظنونینو تعذیب او شکنجه او په توقیف کې د محکمې له حکم پرته له خپلې ټاکلې مودې څخه زیات ساتل په مطلق ډول بندي. بندیانو ته د تحقیقاتو په دوران کې هیڅ ډول جسمي او روحي تعذیب نه ورکول کیږي. هر چا چې د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی له فرمان څخه تخلف کړی
فورا نیول سوی او مجازات سوی. په دې اړه په تیرو 12 میاشتو کې لسګونه متخلفین نیول سوي او مجازات سوي او له هر چا سره چې زیاتی کیږي په ډیره اسانۍ سره کولای شي د یادو تشکیلاتو له لارې د خپل حق غوښتنه وکړي. په تیرو 12 میاشتو کې یا تر هغه مخکې د طبیعي پیښو پر مهال امنیتي او دفاعي ځواکونه په سرعت سره د پیښو ځای ته رسېدلي او له خپلو زمیني او هوایي امکاناتو یې کار اخیستی او په اغیزمنه توګه یې د ژغورنې عملیات ترسره کړي. ترڅنګ یې له متضرره هیوادوالو سره له خپلو معاشاتو نقدي مالي مرستې هم سرته رسولي. بیلګه په هرات کې د زلزلې ځپلو سره د ژغورنې عملیات او د دوی سره لسګونه میلیون افغاني مالي نقدي مرستې دي. برای اخراج افراد مفسد از صف امارت اسلامی در 12 ماه گذشته بسیار زیاد کار صورت گرفته است. افرادی که با مهارت‌های خاص در صف امارت اسلامی جابجا شده بودند و سبب ایجاد بی‌اعتمادی میان دولت و رعیت می شدند اخراج شده و بالای کسانی که هنوز باقی مانده‌اند کار جریان دارد. امارت اسلامی متعهد است که در صف خود کسانی را اجازه ندهد که سبب آزار و اذیت مردم و رعیت می شوند. د سرتاسري امنیت د ټینګښت او د امنیتي ځواکونو پورتنۍ لاسته راوړنې د اسلامي شریعت د بشپړ تطبیق او حکم بما انزل الله برکت دی. په تیرو 12 میاشتو کې د اسلامي امارت د شرعي محاکمو له لوري په ټولیز ډول له 40,000 څخه زیاتې جزایي دوسیې او فصل سوي. له دې جملې څخه 13,340 قضیې جنایي ملکي، 12,189 قضیې د عامه امنیت او اداري فساد او 4,211 قضیې د نظامي منصوبینو اړوند دي. په دې ټولو قضیو کې د اسلامي شریعت په اساس حکمونه صادر او فیصلې ترسره شوي دي او زرګونه مجرمین مجازات شوي دي. د افغانستان مسلمان ملت او د اسلامي امارت ټول مجاهدین باید مطمئن واوسیږي. موږ به کله هم د اسلامي شریعت په تطبیق کې نه غفلت وکړو او نه به په بغیر ما انزل الله حکم وکړو. زموږ په داخلي او خارجي سیاست کې دوستي او دشمني د اسلامي شریعت د لارښوونو له مخې ده. موږ د امنیت د ټینګښت په برخه کې د خپل مجاهد ولس له همکارۍ څخه مننه کوو او ستایو. د افغانستان د اسلامي امارت امنیتي کمیسیون له خپلو ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه مننه کوي چې د اسلامي شرعي نظام د راوستلو، ساتلو او د ګرانو هیوادوالو ته د ډاډمن امنیت د تامین په برخه کې له هیڅ ډول ستړیا او سرښندنې څخه دریغ نه دی کړی. تاسې زموږ اتلان یاست. تاسې ټول اسلامي امت او مجاهد ولس ته ویاړ ور په برخه کړ. موږ پر تاسې ویاړو.